له عبرته ډکه قصه. یوه ورځ پاچا د ښار په یو طرف کې یو ملنګ ولید چې لګیا دی او د خپل رب الله جل جلاله سره راز او نیاز کوي. پاچا پوښتنه ځینې وکړه: ملنګ بابا څه کوي؟ هغه ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ روغه جوړه کوم. پاچا: نو څه حالت او څه کیفیت ده؟ ملنګ ځواب ورکړ: الله جل جلاله یې مني ولې بندګان یې نه مني. څه موده تېرېدو نه پس پاچا هدیرې ته لاړ. څه ګوري چې دا ځل ملنګ بابا په هدیره کې د خپل رب الله جل جلاله سره راز او نیاز کوي. پوښتنه یې ځینې وکړه: ملنګ بابا دلته څه کوي؟ ملنګ ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ بیا روغه او جوړه کوم. پاچا: نو څه حالت او کیفیت ده؟ ملنګ ځواب ورکړ: دلته یې بندګان مني ولې الله جل جلاله یې نه مني. یعنې هلته چې کوم خلک ژوندي ول له خدای نه ډارېدل، د ګناهونو بخښنه یې نه غوښتله، صدقه یې نه ورکوله، توبه یې نه ویستله، هلته رب منله. اوس دلته دوی ډېر چغې وهي چې ربه موږ بېرته دنیا ته ولېږه، موږ صدقه ورکوو او نیک عملونه کوو، خو اوس یې ورسره رب العالمین نه مني. دوستانو، دوباره راتګ دنیا ته نشته. راځئ چې له دې طلایي موقع نه ښه استفاده وکړو او د خپل رب الله جل جلاله سره په ژوندانه کې روغه وکړو او هغه راضي کړو. یا ربه ته مو آخره خاتمه په ایمان کړې. آمین یا رب العالمین.